حالت کې دا چې هغه ناپوه پښتانه راپورته کې غیر قانوني کارونه لاس واچي چور چپاول جوړ کی چې د پنجاب د پاره دا باندې پیدا کی چې پنجاب په هغه ساحه کې لاس وهنه او هغه خپل د دروغ عملیات ترسره کی. دا په تاریخ کې ثابت شوی ده. تاسو وګورئ چې د پنجاب کله چې انګریزان د پنجاب په خاوره کې هم دغه کارونه به کول. دا ذکر دا کارونه چې دي دا د ټول شان دا په د سل کلونو نه دی ته د اورپاتې دي. دا د لارډ میکال قانون نه دی ته اورپاتې دي چې تاسو د څه کارونه کوي چې خلق میلانه کوي. په همدغه میلان خبره باندې چې خلق مزان ته رامات کړل هغه وخت بیا کول شي چې تاسو هغه خراب خبره هم په خپل فکر کې دوی ځای ورکي. تاسو هغه خراب کار ته هم دوی لار ورکي. همدغه خبرې وي چې د پنجاب پوسټ په مثبت خبرو باندې د پښتنو په کلو کې د پښتنو په کورونو کې د پښتنو په معدنونو کې په ظلم او جبر باندې دوی لار ورکړل. په همدغه نرم خبرو باندې دا خبره د دې د معنا ورکوي چې یعنی پوز د پښتنو سره همکار ده. یعنی د څه معنا ورکوي. خو برعکس دا د څه ده چې اسی د پښتنو ذهنونه آرامه کول او پوسټ د پښتنو په کلیو باندو معدناتو کې خوګو بو کې لار ورکول او شور ورکول. دا ځکه مې د تاریخ د اړخه دا اشاره ورته وکړل انګریزانو په وخت کې به هم دغه څه دوی راوستل پنجابیان انګریزان براتلل د پښتنو سره به هغه ډله پښتنه چې د پنجاب په ګټه به خبرې کولې دا غو سره به ناستې کولې او الته هغه پښتانه چې د دوی سره په نظر یو هغه ته به ځینې مثبت جملې ورکولې هغه وراوتل په پښتونخوا په لوی افغانستان کې به دغه مثبت خبرې کولې د پښتنو لپاره هغه مخالف پښتانه به هم په نظریه ټول آرام کړل. نو چې کله یو غوسه آرام شي جانب مقابل کول شي ډېر ښه په دې لار باندې خپل ظلمونه دوام ورکړي. بل خبره کومه خغله سیال فهم د تاریخي په اړه چې د لارډ میکال قانون ما تاسو ته یاد کړ. دغه لارډ میکال قانون ولې منګه پاکستان ته وایي چې لارډ میکال قانون چې اوسه پورې دغه د خوګو خبرو نه د پښتنو یا د سیاسيونو پنجاب د څه ګټه اخلي چې پښتانه وژني. دغه لارډ میکال قانون د لارډ میکال په خپل یو شخص دی. د دې قانون چې کله د خپل په وخت کې د پاکستان او هغه چې پاکستانو په لوی هند باندې جوړول دغه قانونونه ټول خودل شوی دي. تاسو د مدرسو د جوړښت نه ونسئ تر اقتصادي ډګر پورې د اقتصادي ډګر نه ونسئ تر سیاسي ډګر پورې د سیاسي ډګر نه ونسئ تر تعلیمي ډګر پورې د دوی په هر ډګر کې یو شنګ د غلا د چور حساب کتاب شته دی. هغه هم د پښتنو او د بلوچستان په لار کې په یو شنګ نه په یو خبره کې د دوی چور چپاول په هر اړخ کې شته دی. بیا هم وایم دا لارډ میکال چې دا یو شخص په 1800 کال باندې دا پیدا شو او په 1840 کې هندستان ته راغی. بیا تر 1838 پورې په هندستان او پاکستان لوی جغرافیه کې دا اوسېده. د زده کړې نه ونسئ د ټولنیز قانونو پورې د سیاست قانونو پورې ټول همدغه لارډ میکال په همدغه هندستان یا د پاکستان په خاوره کې جوړ کړل چې هغه اکثر قانونونه بیا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته ټول پلي په پاکستان کې شول. نو چې تاسو یو قانون انګريز جوړ کړو چې د هیواد د جوړېدلو سره د اقتصاد د جوړېدلو سره د سیاست د جوړېدلو سره د تعلیمي نصاب پورې چې یو چا درته جوړ کړو وسیږي نو آیا هغه کس به داسې یو مستقیمه لار جوړ کړو چې ته دومره مستقیم لاشي چې سبا د هغه باندې هم زور ورسیږي؟ نه، هغه ته د سې لارې لټي کچېره ته هم کامیاب وسیږي خو یو ځای کې د لار کنده ولري چې ته پکې ولويږي سبا هغه کامیاب نشي. نو د پنجابي د استعمار د خلاصون نه زمونږ افغانان بل لار نه لري غیر د یووالي نه غیر د ملي قیام نه او دغه مثبت خبرونه د پنجابي د ریاست هیڅ وخت ونه غولېږي. دا خاص د پښتنو په ذهن کار کول دي لکه مولوي فضل الرحمن لکه سمیع الحق لکه په لرو بر کې چې کوم خلق لګیا دي نورمال کول کوي یا فکرونه آرامول کوي په داسې خبرو باندې چې دلته پنجابي فوج
ډیر ښه کار کړی دی یا پنجابي فوج ښه پلان لري. دا ټول زمونږ او ستاسې د غصې د کینولو او زمونږ د احساساتو د آرامولو لپاره دا کار کوي چې پنجاب وکولی شي په ډیره اسانۍ سره خپل تروریستي ډلو جلب و جست ته ادامه ورکړي، خپل تروریستي کارونو ته اجازه ادامه ورکړي. بس خلاص. مننه. د یو لوی افغانستان یووالي په هیله په ټولو افغانانو مې د یووالي غږ دی. بواسیر خودي بواسیر کې چې احساس یار دا بیچاره لاس کاله کېږي چې قبضیات دې پرېږدي چې احساس هم شي. نه هغه بیا څه وایي او خلکو او د خدای بنده دا طالبان دا په قرآن چې دا خلک د پاکستانیان دي دا طالب نمنم په والله چې طالب نمنم. طالب سره ای خلکو ای ملی بیرق نشته، ملی هویت نشته، ملی سرود نشته، ای چای نشته، او ملل متحد چوکۍ نشته، مکتب نشته، دا ټول پاکستانیان دي. یاره خو ډیر بیا عقل خلک یاست. یعنی ګورئ زه یوه خبره ته پوه نه سوم چې د پاکستان دا خلکو څومره پیاوړی وطن جوړ کړی دي، څومره یو قهرمان یې ترې جوړ کړی دي. یعنی د پاکستان دا خلکو اسرائیل جوړ کړی دي چې یعنی دومره قوي دي چې پر افغانستان باندې حکومت کوي. وعلیکم سلام مزمیا صاحب، ډېر ناوخته راغلی، زم بس خپله کډه مې ټوله کړې ده، زم چې ډېر کارونه لرم. والا ډېر ناست وم دلته پوه شوې، ډېر څه ورته وایي سیاست هم ونه کړي، نصیحت مو وکړي. یو عکس مو پورته کړی و چې سبادار و ښه د زړه قراره او د زړه قراره غږ درځي که نه درځي. یو ورځ به دلته روان یې پوه شوې چې والا دا دیما پاسپورت خو تمدید که او وروره شب سمدی او وروره دا دیما پاسپورت تمدید که و دیما خزل تا پاته ده یو پاسپورت یو نیکو خط جوړه و نیکو خط می پاکورده تراس زوی پس خانه تا سا بیال تا پوسی درته کی دی پا یاد دی چی دی ویلو مدیا صاحب په ډیره بخښنه سره داسې دی وطن ته ځي، یعنی ملت هم ښه پېژني، دوی په خپل کار او کردار هم دا ګل چې غاړه کې وراچوي که نه دغه د دوی د مرګ وخت ده، دغه د خپل ځان په چاړه ووایي که نه چې دا ګل ما ته څنګه خلک په غاړه کې راچوي چې دی دې وطن ته راشي. دا داسې د اسلامي امارت سیاست زیاد صاحب کې ښه صحیح له بیخه یې وڅېړئ که نه دا ډېر خطرناک سیاست ده. یعنې چې د هېواد خرڅونکي ملي دلالان کې وراچوي دا هم ښه پوهېږي چې زه د دې په ځای چې ته ګل غاړه کې راچوې باید یو څو څپېړې مې دې مخ ته کش کړي چې څومره خیانت ته کړی که نه. خو ډېر ښه سیاست ورسره روان ده او ډېر په طبیعت باندې الله پاک دا چا راپورته کړي دا د الله چا راپورته کړي هلئ ځانونه ومینځي دا چار دا افته جنوب دی دا نه کونه مینځي نه سر مینځي دا د قرار لایف کې چې کېنې باید عاجل ورسې غسل وکړي هلته انجونې دي دا زیاد صاحب محترم دغه خلک دي په هلمند کې یو سپی اسلامي امارت طالبانو ته په لاس ورغلی بیا 28 کسه او که 26 کسه په پوسته کې دا ټول په یو سپي ورسره بدل کړي چې دا ټول له باید نه ویسئ مرداره کې د سپي په مرګ خو دا سپی بېرته راکړي ته باور وکړه له دې و شپږ یو سپي امریکا ته ډېر ارزښت درلود. دا هغه خلک دي اوس دلته راځي. بالکل سید وروره زما وخت ختم سو، زه ډېر کارونه لرم انشاءالله بیا ماښام راځو نو ماښام سام کینو سره بنډار به وکړو که دې بیا وخت روز بیا به راسي. وردک صاحب مننه الله مو ساته قربان اوسم د لاندې مننه کوم زه خو په کار کې یم ځان زم د خیره زم پوسې یو څو ساعته کار کوم بیا چې د کار خلاص شم بیا راځم انشاءالله. نو زه خو راغلم کار ته یو دوړې موړې وګټو پوسې مو خو داسې نه لکه قرار چې پوسې په ګفټو باندې ګزاره وکړو موږ کار کوو زحمت پاسو پوسې هغه ګفټونه څه کوي سفارت نه ډېر پیسې وهلې دي هغه څه کوي په څلور لکه ډالر څه کوي د ښځو کاروبار هم کوي هلته ولاړ شه بس چې دا ولاړ هر چا چې وروره ښځه پکاري نجلۍ پکاري بس قرار صاحب ته ولاړ شي هلته انشاءالله مجرد نه نوځه بس د یو چا سره راوځي بېغمه چې دا وار شي بس ښه بازار ګرم دي بس سنګل نه نوځه ډبل راوځي و نو اجمل مشال سره ملالي خور کوم سوای نه فقط هغه مې درته ویله چې دوی خو زموږ امارت باندې خبرې کوي دغه دی وګوره بیرق تر اسمانه اوس پورته کېږي نو دا فقط کښتې څه ډېر خراب هم راغلی اوس هم نه و راغلی ولې چې ډېر لوړ ولاړ و دا کوم ځای کې و
دا تا نیولې دي دا د ګل سفارت دی وسړی شکه والله دا خو ډېر لوړ و دغه وردک صاحب ډېر جیګ و هغه ځای که سم نه راته خو مقصد یو چل وشو خو ډېر ونه شو خو خیر بل ځل سم کې وخت نکاحات جوړ کړي دي بالکل خیر دوام نکاحات هم راسه جوړ کړي هیڅ مشکل نشته دی جزاک الله قراره نو بس د خیره بیا نور عکسونه هم د خیره در راستوم یاره والا دا بواسیل سی او بیا ورسره ورور استاد بواسیل مې او معده دې خراب سي یاره قراره خدای دې خیر پېښ څه به وایي په مخه مو ښه الله مو مسل شاک چې په داخل کې را ولا پیدا کی ما شان دا ایکسپورت کو ان شاء الله یو څه زموږ ان شاء الله